بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو په ټول ډول ده چونکې زما دا لیکچر چې دی نو دا د پښتو د دې درې برخې دي. زما دا لیکچر یو خو دا دی چې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې ژبه نه ده، ژبه هغه که هره ژبه وي د هغې رول څه دی. دویم نمبر حصه کې به زه تاسو ته دا وایم چې د مورنۍ ژبې رول څه دی. او دریم نمبر به زه تاسو ته دا وایم چې په پاکستان کې یا د پاکستان په قانون کې یا د پاکستان سټډي په حلقه کې زمونږ د پښتو حال څه دی. یعنی پښتو ژبې ته مونږ څنګه ګورو، قانون ته څنګه ګوري، او دنیا یا نړیواله چې کومه دنیا ده هغه ته څنګه ګوري. نو دا زما لیکچر دی. زه اوس خپلې خبرې له راځم چې هغه داسې دی چې چونکې دا 21 فروری کې ما تیار کړو. 21 فروری په ټوله دنیا کې د مورنو ژبو عالمي ورځ وي. نو دا ما د هغې دپاره تیار کړو دا لیکچر. خو بیا چونکې دوی ما ته ووایي نو ستاسو چیرمین صاحب نو ما ویل چې زه هم دا لیکچر به درکړم، اگر چې ما یو بل هم تیار کړو تاسو دپاره د 18 ترمیم په تعلیم باندې اثرات. او ډاکټر صاحب وایي چې تاسو هغه بیا بل لیکچر کې ووایئ. لومبی زه تاسو ته وایم چې ژبه چې ده ژبه دا داسې شي، ژبه بنیادي طور باندې یو داسې اوزار دی چې د دې په ذریعه د طاقت حاصلولو او هغې ته د دوام ورکولو بیانیه جوړوي. پښتو به زه دغه پښتو ده مشکله پښتو ده، خو زه تاسو سره وضاحت داسې کومه چې مونږه که چرې په یو ملک کې په یو ریاست کې طاقت حاصلول غواړو نو د هغې دپاره نیریټیو چې ده هغه ژبه جوړوي. دا د هر ریاست بنیادي لازمي جز دی چې هغه به نیریټیو په ژبه جوړوي. بغیر د ژبې هغه خپله نیریټیو نشي جوړولی. دویمه خبره دا ده چې ژبه معاشرتي رشتې بیانوي. زما په معاشره کې کومې رشتې دي دا ما له ژبه بیانوي. او سماجي ادارو ته د اختیار سهولت ورکوي. یعنی ژبه چې ده هغې ته چې کوم اختیار دی سماجي ادارو ته حاصل دی دا د ژبې په بنیاد باندې حاصل دی. بله دا ده ژبه داسې مکالمه او خبرو اترو له لار جوړوي چې هغې کې کلکټیویزم وي، اجتماعیت وي. یعنی اجتماعیت که چېرې موږ په یو ریاست کې په هر سطح باندې راوستل غواړو هغه بغیر د ژبې نامکمله ده. که زه وایم چې زه پکې ژبه نه استعمالوم او زه کلکټیویزم په دنیا کې ډېر داسې مثالونه شته چې هلته کلکټیویزم که راغلی دی نو هغه صرف او صرف په ژبه راغلی. او که په دنیا کې کلکټیویزم تقسیم شوی دی نو هغه په دې تقسیم شوی دی چې ژبې تقسیم شوي دي. تاسو وګورئ د دنیا مثالونه دي، خو زه وایم چې دا د ژبې ته راغه وساتو. بل دا ژبه چې ده دا معاشرې له سماجي ساخت جوړوي. یعنی سټرکچر چې کوم دی بنیادي طور باندې سوشل سټرکچر دا ژبه جوړوي. تاسو وګورئ زموږ انسټیټیوشن دوه غټ انسټیټیوشن زموږ چې کوم دی یو جومات یو اجرا. تاسو څه خیال دی هغه د هغې بنیاد په څه باندې جوړ دی؟ په دې ژبه باندې جوړ دی. هغه دوه ادارې چې کار کوي یو چې کوم اسلامیک ویلیوز مونږ ته راکوي، مونږ له جومات راکوي. بل زما سوشل سټریټیفیکیشن انټیګریشن سوشل انټیګریشن ما اجرا راکوي. دا دواړه چې دي دا دواړه ادارې دا د ژبې په بنیاد باندې جوړې شوي دي. دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو مورنۍ ژبې له اوس راځم. مورنۍ ژبه چې ده مورنۍ ژبه لکه دې ټکي ته خیال کوئ. مورنۍ ژبه د انسان په ژوند کې درې میندې دي. یو خپله مور، یو خپله مورنۍ خاوره او یو وي مورنۍ ژبه. د مور لفظ د دې دریو نه زیات بل چا سره په دنیا کې تړلی نه دی او نه شامل شوی دی او نه د هغې اظهار کیدی شي. یعنی مورنۍ خاوره هغه ده چې کوم ځای کې ته ستا د مور او ستا د هغې خاورې زیږون شو هلته ته پیدا شوې. او مورنۍ ژبه د دې دریو نه علاوه مور بل ټکي سره په دنیا کې نه استعمالیږي. نو که چېرې موږ د مورنۍ ژبې ذکر کوو چې مورنۍ ژبه زموږ څه ده هغه زموږ پښتو ده. دې پښتو سره څه کېږي څه روان دي نو هغه زه په دې لیکچر کې تاسو ته دا ویل غواړم. مورنۍ ژبه بنیادي طور باندې د قدرتي ماحول او معاشرتي ساختونو جوړولو کې اسانتیا پیدا کوي. یعنی که معاشرې له موږ ساختونه جوړو هغه به په دې جوړو چې دا موږ قدرتي ماحول چونکې مورنۍ ژبه د قدرتي ماحول سره تعلق ساتي. دا یو داسې علم زیږوي چې د واکدارو عوامي فلاح له بنیاد ګرځوي. یعنی تاسو وګورئ چې کوم واکدار دي
که هغې د عوامو د فلاح دپاره کار کوي نو دا دې دپاره مین ایجنټ چې دی مورنۍ ژبه ده. تاسو وغواړئ که نه لکه هسې تاسو یو ساده شانتې مثال دی د دې مور د چې ماشومان بچي پیسې غواړي داسې په بله ژبه کې وغواړي نو هغه پرې خیال کوي یا پام پرې کوي او چې په خپله ژبه کې ته غواړي نو داسې چل شو واکمن څه دي واکمن تا ته پام راګرځوي په مورنۍ ژبه. که دا مورنۍ ژبه ني نو واکمن تا ته پام نه راګرځوي. بله د دې ژبپوهان څونه لنګویسټکس چې دي په دنیا کې د دنیا د مشهور لنګویسټکس زه تاسو ته د دریو یو نچوړ درکوم. هغوی دا وایي ژبپوهان د دې مضبوط دلیل سره هغه دا خبره کوي چې مورنۍ ژبه د پیداواري ذریعو پېژندلو ده. یعنی په یو ریاست کې په یو ملک کې په یو اقتصاد کې دا پیداواري ذریعې نه دي د دې پېژندلو دا مورنۍ ژبه کوي. بیا د هغې ذریعو پیداوار کې د بدلولو ذریعه هم ده. دا لنګویسټکس ماهرین وایي. او بیا درېیمه د هغې منصفانه تقسیم هم دا ژبه کوي. یعنی پیداوار د هغې ذریعې او د هغې تقسیم دا د مورنۍ ژبې کردار دی چې دا هغه په یو ریاست کې کوي. ژبه نه صرف غیر مادي افادیت لري چې موږ دا وایو چې یار دا خو د دې غیر مادي افادیت دی بلکې اقتصادي او سیاسي طاقت لرلو کې هم ډېر نږدې تعلق ساتي. تاسو ګورئ نن موجوده وخت کې تاسو ګورئ چې په امریکا کې څه روان دي او هغوی په کم سیاسي او اقتصادي طاقت طرف ته خپل ځان ولرلو او یا یې ورسولو په ژبه ورسولو نشنلیزم باندې ځان ورسولو د نشنلیزم نارې وواله او نشنلیزم نارې کې دننه دی د هغه ځای د قومیت او د ژبې دا ضروري ذکر به پکې د هغې نه بغیر دا خبره ممکنه نه چې مکمل شي. بیا دې خوا ګورئ جي هر استعمار چې راغلی دی هر استعمار چې راغلی دی او هغه یو قوم محکوم کړی دی نو د ټولو نه اول یې څه کار کړی دی په دې خبره پوه استعمار په دې خبره پوه دا ما چې تاسو د ژبې کوم ډیفینیشن وکړو چې د ژبې دا راول دی نو لومبی هغه څه کار کړی دی ژبه یې محکومه کړی د ژبې اهمیت یې لرې کم کړی دی. دویم کار یې لا کړی دی د استعمار جوړه شوې بیانیه د خاورې سره تړلې مورنو ژبو زه د ټولو مورنو ژبو ذکر کوم لیکن دا موږ وایو چې د پښتنو خو چې کله استعمار راشي نو د هغې بیانیه سي چې د خاورې سره تړلې مورنۍ ژبې دا سپکې کړي دا د هغه بیانیه ده. بله څه ده چې دې د محکوم قوم کلتور چې کوم دی دا مختورن کړي د ده چې کوم کوډ آف لایف دی زموږ چې کوم پښتونولي دا کوډ آف لایف دی دوی به استعمار به راځي دوی به تاله مختورن کوي او که چېرې دا کلتور تاله بل څوک مختورن کوي نو دا بیا څوک دی دا استعمار ایجنټ دی. یا به یې دله هغه کوي یا به یې دله پخپله کوي یا به یې دله په ایجنټ دی. نو که ستا په کوډ آف لایف کې او ستا په ژبه کې مورنۍ ژبه کې چې د هر چا په هر علاقه کې ده نو که هغه د هغه ژبې اهمیت کموي نو هغه به سي او به د استعمار سوچي ځکه چې دا د هغه د پخوا راڅخه سوچ دی. دې سره د یو خوري کلتور او د هغې کلتوري ارتقا او د هغې خوري پوهه او دانش هم ریزه کړي. دانش چېرته وي وزډم چېرته وي هغه کلتور کې نو چې دې تاله کلتور روانوي نو خو د هغې دانش هم روانوي که نه د هغې پوهان به هم دله روانوي هغه به نه پرېږدي مخې ته هغه به وده کولو ته نه پرېږدي د هغې خاورې خبره به نه پرېږدي. انډیجنس سوچ یعنې د عوامو خپل سوچ په خپله د حل کېدو توان دا به کموي دوی به دا خلک به نه پرېږدي چې دا خلک دې راپاڅي او دوی دې انډیجنسلي دوی خپلې مسلې حل کړي دې ته به تا نه پرېږدي. دغرنګې د یو قوم د پیداواري ذریعو طاقت سره سره سیاسي او اقتصادي پرمختګ او کلتور نه دې ته لرې ساتي د سماج دا سامراج. ژبپوهان وایي چې د ژبې اقتصادي خپلواکۍ او سیاسي ازادۍ سره نږدې تړون دی. اقتصادي خپلواکي تاسو ګورئ په دنیا کې چې چا اقتصادي خپلواکي کړه نن په تا باندې جاپان که راج کوي نو هغه کې په انګریزۍ کوي نن که تا باندې ترکي راج کوي نو هغه کې په انګریزۍ کوي یا په بله ژبه کوي هغوی په خپله ژبه کوي هغوی اقتصادي خپلواکي اخیستله په خپله ژبه. ډاکټر صاحب دا یې ناست دی ډین صاحب مونږ چې ترکي ته تللو نو مونږ په انګریزۍ کې خبرې چې چا سره کولې نو مونږ ته یې بد سپور به یې راته کتل
ځکه چې هغوی دغه ځای ته رسېدلي دغه مقام ته رسېدلي د خپلې ژبې دغه رسېدلي. بله دا ده چې هغوی سیاسي ازادي، تاسو کتل سیاسي ازادي څه ته وایي؟ تاسو کتېدل یو ډیکټیټر راغی په ترکي کې څه کول غوښتېدل او د هغې خلاف ژبپوهان رالل، د ژبې خاوندان رالل او یو سیاسي ازادي و، هغې کې یو سیاسي شعور او فکر دونه ډیولپ شو چې د 10 لکه خلک د هغه ټینکونو ته مخې ته کېناستېدل. نو هغه په دې مجبوره شو چې هغه خپل بیانیه واپس واخیسته، نیریټو یې واپس واخیسته، د ژبې طاقت ته وګوره. بیا د تېرو 10 کالو راسې زموږ د مورنۍ ژبې سره څه کېږي، سماجي تړون باندې دې کې ډېر څېړنې تحقیق شوی دی. د هغې له کبله ملګرو ملتونو اقوام متحدې ته موږ وایو د مورنیو ژبو احساس کړی دی، او بلکې د ورلډ بینک یو رپورټ وایي، دا زه تاسو ته انورټډ کاماس کې رپورټ وایم، د ورلډ بینک د ملګرو ملتونو یو رپورټ دی، که چېرې زده کوونکي په مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړي نو دا ډېر مثبت نتایج لري. زده کړه زیاتوي، د نالج په ځای لرنینګ سرته رسوي، رسایي تیزوي، مساوات راولي او د زده کړې ټارګټ حاصلوي، او په سکولونو کې د ډراپ آوټ یعنې د سکول نه د زده کوونکو د خارجېدو امکانات کموي، سماجي او کلتوري فایدې راوړي او په کم قیمت دا هر څه کوي. دا د ورلډ بینک رپورټ ته وګورئ، موږ څه کوو؟ دا د ملګرو ملتونو رپورټ دی. بیا درته وایم لږ بیا وګورئ چې تاسو ته پته ولګي. که چېرې زده کوونکي په مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړي نو دا ډېر مثبت نتایج لري، زده کړه زیاتوي، د نالج په ځای لرنینګ سرته رسوي، رسایي تیزوي، مساوات راولي، د زده کړې ټارګټ حاصلوي او په سکولونو کې د ډراپ آوټ یعنې د سکول نه د زده کوونکو د خارجېدو امکان کموي، سماجي او کلتوري فایدې راوړي او دا هر څه په کم قیمت کوي. د دې کم قیمت دلایل لري، زه بیا وروسته در کوم چې موږ سره د پښتو سره څه کېږي ورسره روان دي. دغه رنګ موږ پاکستان ته راځو. د پاکستان اخیري چې کومه قومي تعلیمي پالیسي وه هغه کال 2009 کې راغله. د هغې په 9 باب کې په صفحه 63 کې وایي چې دا پالیسي، دا زموږ د تعلیم پالیسي ده، دا پالیسي به د صوبو د خودمختارۍ د اصولو او د هغوی د خپلواکۍ احساس عملي کوي. دا پالیسي د اخري پالیسي ده، دې نه پس پالیسي نه جوړه شوې. 18 ترمیم چې راغی بیا پالیسي تعلیم ټول صوبو ته لاړه، نو دا اخري پالیسي ده. دا پالیسي به د صوبو د خودمختارۍ د اصولو او د هغوی د خپلواکۍ احساس عملي کوي هم او جاج به هم اخلي وقتاً فوقتاً. دا تعلیم پالیسۍ کې د دې خبرې ذکر شته چې موږ مورنۍ ژبې له پرمختګ هم ورکوو، صوبایي خودمختارۍ له پرمختګ ورکوو او د هغې به موږ مانیټرینګ کوو. دا تعلیمي پالیسي وایي. بیا دغه رنګې د پاکستان آئین له راځو. دا کال 1973 1973 کانسټیټیوشن آرټیکل 28 اتیشتم آرټیکل وایي، د هغې انورټډ کاماس کې زه تاسو ته وایم، دا آرټیکل 251 سره تړلي د عوامو هر هغه حصہ چې خپله ژبه لري، رسم الخط لري او کلتور لري، د هغوی د تحفظ او پرمختګ پوره حق دی او د دې پرمختګ لپاره به ادارې جوړولی شي. دا ماته د پاکستان کنسټیټیوشن کې آئیني حق حاصل شوی دی. بیا وایي دا آرټیکل د ژبې د پرمختګ 2 آرټیکل دي، یو 28 دی، یو 251 دی. نو دې آرټیکل کې وایي چې 251 سره تړلې دا خبره ولیکئ چې د عوامو هر هغه حصہ چې خپله ژبه لري، رسم الخط لري، کلتور لري او د هغوی د تحفظ او د پرمختګ به پوره حق لري او د دې پرمختګ لپاره به ادارې جوړولی شي. دغه رنګ د ملګرو ملتونو د هیومن ډیولپمنټ ریپورټ، دا زه تاسو ته ویم کال 2004 کې دا چاپ شوی دی. دی وایي چې د یو انفراد د کلتور، معاش، سماج او سیاسي بدلون لپاره د ټولو نه طاقتوره ذریعه مورنۍ ژبه ده. د یو انفراد د کلتور، معاش، سماج
او سیاسي بدلون لپاره د ټولو نه طاقتوره ذریعه مورنۍ ژبه ده. مونږ دا د ملګرو ملتونو رپورټ دی، مونږ ټوټلي د دې اګینسټ روان یو. مونږ دا وایو چې که ما پښتو کې سبق ووایي نو زما معاش به ختم شي. هغوی څه وایي؟ هغوی وایي چې دا ستا د یو انفراد د معاش طاقتوره ذریعه ده. نن اکثر ما ته خلک دا وایي زه چې چینل وینل ته ټي وي پښتو مختو ته یا ریډیو ته یا اف ام ریډیو ته ورشم، هغوی ما ته وایي چې د پښتو والې کانجې نه کې راولېږه مونږ سره شته نه. څوک ورولېږي؟ چې څوک ورولېږي هغه پښتو لیک نه ورځي، چې بل ورولېږي جرنالیزم والا نو هغه صحافت ورځي، هغه پښتو ویل نه ورځي. چې انګلیش والا ورولېږي هغه تش انګلیش ورځي، هغه ټرانسلیشن نه ورځي. تاسو سوچ وکړئ چې د دې رپورټ لاندې وایي چې دا د معاش طاقتوره ذریعه ده. معاش سبجیکټ ټو د کنډیشن چې که ته په هغه مورنۍ ژبه پوهېږي، تا د هغې لیک درځي، لوست درځي او د هغې خورول درځي. بیا بله زه تاسو ته یو بله ډېره د ملګرو ملتونو یو بل رپورټ دی، د فکر راګرځولو رپورټ دی، زه ستاسو په مخکې هغه پیش کوم. هغه وایي په دنیا کې ویناوالې ژبې ډېرې په تیزۍ سره ختمېږي. په دنیا کې ویناوالې ژبې ډېرې په تیزۍ سره ختمېږي. دا به یو رښتونې اندازه وي چې 90% ویناوالې ژبې به کال 2030 پورې ختمې شي. دا رپورټ لږ په غور وګورئ، بیا درته وایم په دنیا کې ویناوالې ژبې ډېرې په تیزۍ سره ختمېږي. دا به یو رښتونې اندازه وي چې 90% ویناوالې ژبې به کال 2030 پورې ختمې شي. دا انسایکلوپیډیا آف لینګویج اینڈ ایجوکیشن سیکنډ ایډیشن نیویارک دا چاپ شوی رپورټ دی. دا وایي چې by the year 2100 ویناوالې ژبې the language which have the power just in speaking دا به ختم شي. زه تاسو له توجه دې طرف ته راګرځوم چې پښتو ویناواله ژبه ده که د لیک ژبه ده. زه یو بل رپورټ تاسو ته وایم. دا رپورټ چې دی دا اوس په ساوث ایشین اورینټل سټډي سنټر لندن کې شوی دی. په قسمته خبره خدا ده چې لندن والا ساوث ایشین سټډي سنټر په پښتو ریسرچ کوي او موږ پرې نه کوو. تاسو د پاکستان سټډي د پولیټیکل ساینس ټول زده کوونکي یې که نه مونږه اته تاسو ما وختي کوم خبره وکړه انډیجنس دا ریسرچ د انډیجنس ستوندو باندې ریسرچ څوک کوي، په دې کشالو باندې ریسرچ څوک کوي. ما سره څه مخ دي، زه به څنګه مخکې ځم، د دې خاورې مسلې څه دي، په دې باندې ریسرچ څوک کوي. نو هغوی راراکوي. اوس د هغې ریسرچ ورېږي. دوی وایي دا ریسرچ دا کال 2014 کې چاپ شوی دی، ما سره شته دی. پښتو ژبه 90% په ویناوالې ژبې ژوند دی. پښتو ژبه 90% په ویناوالې ژبې ژوندی ده او 9% د لیکونکي ژبې پاتې ده. په دې 90% ویناوالې ژبې کې د پښتو موسیقۍ برخه 30% ده. یعنې موږ که دا ووایو چې پښتو یو ویناواله ژبه ده، دا به غلطه نه وي. او بیا دا رپورټ هغې سره وتړو چې by the year 2100 به ویناوالې ژبې ټولې ختمې شي، نو دا به هم غلطه نه وي. ځکه چې لیک لوست پکې نشته، 9% لیک لوست دی پکې. هغه د خدای شاعرانو سره هغه وکړي او چې موږ ورته ډمان وایو خدای د هغې سره هغه وکړي چې 30% حصه پکې د هغې ده. نن که د پښتو اکثر که چا نه څوک تپوس وکړي چې د پښتو غزل ووایه، نو غزل نه وایي یا ګانه وایي. د پنځه ته هسې د چا نه تپوس وکړه، ستاسو په ډپارټمنټ کې زه تاسو نه یو تپوس کوم، ما ته د پښتو د 5 شاعرانو نومونه واله، خو چې رحمان بابا خوشحال بابا پکې دي. 5 نومونه څوک نشي اخیستی. ما ته د 5 پښتو ادیبانو نومونه واله. په یو ماسټر لیول باندې زما ماشوم ته دا پته نه لګي، نو دا ویناواله ژبه شوه که نه شوه، نو دا به ختمېږي که به نه ختمېږي. دا زه نه وایم، دا اقوام متحده وایي چې by the year 2100 ویناوالې ژبې به ټولې ختمې شي. مونږ پکې لیک لوست نه کوو، مونږ پکې کار نه کوو. نو هغه 9% چې دا هغه بیا خلکو ته سلام پکار دی. بیا زه تاسو له ډیټیل کې راځم چې دا 9% خلک څوک دي. تاسو په ډېر اسانه اوس اندازه لګولی شئ چې پښتو سره روان وخت کې څه سلوک کېدو والا دی. یعنې دا سلوک څوک کوي؟ آیا دې کې موږ پخپله شریک نه یو؟ یعنې زه تاسو ته ډېر مثالونه لري ما سره، خو زه صرف تاسو ته یو مثال درکوم. په عمرزو کې په 400 کې یو سکول دی، د هغې سکول نوم دی پاپل اپل سکول.
یعنې څومره ښکلی ورډ که نه بجای د دې چې هد ماډل سکول او ډډ ماډل سکول یعنې پل سکول هغه پرنسپل ما ته خبره کوله چې ما سره شل کم 1500 زده کوونکي ماشومان نو ما د انګریزۍ د اردو سره په نرسري کې د پښتو قاعده شروع وکړه وایي چې د پښتو قاعده مې شروع کړه وایي چې پلارانو کتې ده وایي 200 ماشومان پاتې شو ټول رانه بچو ویستل دا د افسوس مقام دی که نه دی چې په کوم پرایویټ سکول کې پښتو ښودل کېږي هلته خلک بچي نه داخلوي دا زموږ قصور دی که نه دی درې خویندې چې درې مختلفو ځایونو کې واده شوي هغوی یو بل سره ضد په دې کوي زما زوی انګلیس سکول کې دی بله ورته وایي زما فلاني ماډل سکول کې دی بله ورته وایي زما په فلاني ماډل کې دی او چې د چا غني نو هغه هم راشي قانون باندې زور راوړي شابه دا داخل کړه وایي د فلاني زوی په فلاني ځای کې سبق وایي او زما لا په دې ځای کې نو موږ د پښتو سره په خپله دا سلوک کوو لکه نور ما سره ډېر مثالونه دي خو زه صرف یو مثال تاسو ته درکوم په خیبر پښتونخوا کې په دې وخت د سرکار 21 پوهنتونونه دي 21 یونیورسټۍ دي څو 21 په دې 21 کې د پښتو څانګې په څلورو کې او د دې د زده کوونکو تعداد د څلور واړو د سلو نه کم دی دا د علمي خبره ده که نه په 21 سرکاري یونیورسټو کې څلور کې پښتو ده شمېر مې ده عبدالولي خان باچا خان یونیورسټي اف ملاکن او پېښور یونیورسټۍ اوس اسلامي کالج یې شروع کړه نو 15 د دې که تاسو فیصدي واچوئ نو 19% یونیورسټو کې پښتو شته او په دې 15 واړو یونیورسټو کې د زده کوونکو تعداد د سلو نه کم دی ټوټل د ایم فل د پی ایچ ډي د ایم اے دا چې راغونکي د سلو نه کم دی د 15 واړو یونیورسټو دا د افسوس خبره ده که نه ده موږ بیا وایو چې دا په 2000 کې ختم کېدای شي 2000 نه مخکې ختم شي ها بیا دې خو وګورئ چې په پرایویټ سیکټر کې زموږ په صوبه کې 10 پوهنتونونه دي چې هغې کې د سره پښتو نشته دا غټه دمکي ده پښتو لپاره ډېره لویه دمکي ده چې تر څو پورې پرایویټ یونیورسټۍ زیاتېږي هغوی به دا دشمني پښتو سره کوي بلکې زه خو تاسو ته دا هم وایم چې په بعضې پرایویټ سکولونو کالجونو یونیورسټو کې خو دا بورډ ما لیکلی لیدلی هم دی ما سره تصویر هم شته او په هغې لیکلي دي پښتو کې خبرې کول منع دي پښتو میں بولنا منع ہے تصویرونه ما سره شته چې په کومو سکولونو کالجونو کې او په پوهنتونونو کې دا ما لیدلي ما سره تصویرونه شته ها بیا بله ووایئ چې زموږ په صوبه کې تعلیم ډېر په تیزۍ پرایویټ سیکټر ته روان دی ایلیمنټري اینډ سیکنډري سکول اینډ کالج ایجوکیشن موجوده برخه یې 40% ده یعنی 40% حصہ په دې کې ما مدرسه نه راچولې مدرسه ته وروسته ذکر کوم 40% پرایویټ سیکټر سره ایجوکیشن دی او دا ټولو کې پښتو نشته 40% ټولو ادارو کې پښتو نشته پښتو ته دا یو ډېر لوی ترک دی د پښتو ختمولو کې د دې پرایویټو ادارو ډېر لوی رول دی ځکه چې د هغه ځای ماشوم چې دی هغه ته چې ته یې ورشه بچې 100 روپۍ واله ماسټر وړه او یې 100 څو ته وایي د مورنۍ ژبې هغه تا ته 100 څو ته وایي نو بیا به ورته ته وایې د 20 روپۍ واله دا راوړه نو بیا پې پوه شي دا لوی ترک دی پښتو ته نن سبا پرایویټ سیکټر ډېر په دغه روان دی بیا د غور خبره دا ده چې زموږ په صوبه کې 14% تعلیم د دیني مدرسو په لاس کې دی 14% او هلته په 10% مدرسو کې ذریعه تعلیم پښتو ده دا حوصله افزا عمل دی که نه دی چاته چې موږ سپک ګورو حوصله افزا دی که نه میډیم آف انسټرکشن پښتو ده او د هغې وجه څه ده چې هغوی لرنینګ کوي هغوی چې کمیونټي ته لاړ شي هغه په کمیونټي ما ته پرون یو کس وي چې زه چې ډېر خفه یم یو استاد راته وایي مې ولې وایي چې د اسلامیاتو استاد علي خان قدر کوي او زموږ قدر نه کوي نو ما ورته ویل چېرته ما ته وښایې د اسلامیاتو استاد میډیم آف انسټرکشن د پښتو نه اړولی دی اچرې خپل سبق د پښتو نه بلې ژبې ته نه اړوي ځکه یې قدر دی او یو زه خو په دې خبرو اوس پوه شوم مې تاسو وکړئ تاسو ټیچینګ وکړئ لرنینګ پروسس تاسو شروع کړئ په خپله ژبه کې ستا به د هغه نه زیات قدر هغه سره خو څه آله نه ده که نه څه اوزار خو سره نه دي خو هغه د جومات استاد دی نو هغه تا ته ترجمه پښتو کې ښایي تفسیر دی د پښتو کې ښایي
داسې چېرته شته چې هغه تا ته د تفسیر ترجمه په اردو کې ښایي چې په زمونږ په دې خاوره باندې نو د هغې قدر ډېر دی هغه د هغه په خبره ماشوم پوه شي زده کړه وکړي نو د هغې د وجې نه څه چل شي د هغې د وجې نه د هغه قدر هم ډېر شي ښه یو بله اهمه خبره زه تاسو ته کوم د پاکستان په کلهم لټریچر کې د مورنو ژبو نوم څه دی علاقایي ژبه زما مورنۍ خاورې ته ما تاسو ته شروع کې وې زما یو مورنۍ خاوره خو شته که نه د هغه مورنۍ خاورې نوم هغه خلک په لټریچر کې علاقایي ژبه وای علاقایي ژبه وای ناټ مورنۍ ژبه په ټول لټریچر کې ریجنل لینګویج او زه د مزې خبره ته بله وکړم DCTE ډایرکټریټ اف کریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن پروس کال د 5م امتحان اخیستو نو په هغې کې د پښتو اسسمنټ پرچه شامله نه کړه مونږ په احتجاج وکړو چې دا ولې نو د هغه ډایرکټر د خولې بیان وری جی یہ اس لیے کہ یہ علاقائی زبان ہے ہم نے نکال لیا ہے پښتو چې د دې صوبې د 15% خلکو ژبه ده هغې ته هغه علاقايي زبان وایي او د دې نوم به د وجې نه چونکې مورنۍ ژبې په ځای علاقايي زبان نومې دی نو د علاقايي زبان د نوم د وجې نه هغه ویسته په اسانۍ وباسي تاسو ته مې وختي وي دا د چا ایجنډه ده د سامراج او که د سامراج نه نو د هغه د ایجنډ ده چې د هغه ایجنډ دلته کوم ناست دی دا د هغې ایجنډه ده چې دا د ده مورنۍ ژبې سره تعلق ختم کړي یا دا مورنۍ ژبه ختمه کړي دا پرچې یې ویستې بیا سوشل میډیا د خدای نویز نن سبا خدای یو ډېر لوی طاقت دی نو د هغې د برکته هغه واپس په دې کې شامله کړه اوس زه یو بل دلیل ته راځم او هغه دا دی موجوده صوبایي حکومت داسې فیصله وکړه چې د KG نه ساینس او حساب دا د نصاب او د درس و تدریس ذریعه وګرځوله یعنی دا کورس یې په انګلیش کې په KG یعنی عجیبه خبره دا ده که نه چې د یو فیصلې کولو نه مخکې په دنیا کې د انوویټو ریسرچ یو ټرند روان دی دنیا کې چې کوم انوویشنز هم راځي نو هغه په ریسرچ راځي زه په قسمته صوبه یم چې دلته کلم انوویشن راځي نه په پولیټیکل ویل راځي زه دونه په قسمته یم ښه بای د دې نه مخکې لږې څېړنې وګوره ریسرچ وګوره زه ډېر نه یم خو زه تاسو ته یو مثال در کوم پروس کال دا ریسرچ شوی دی سینیټینیل ماډرن سکولز په مشرف حکومت چې راغی 2000 کې نه هغوی چونکې چاته جوابدeh نو هغوی دا فیصله وکړه چې موږ په ضلع کې 2 سکولونه یو د جنکو یو د هلکانو داسې جوړول غواړو چې د هغوی ټوټل ذریعه د انګریزي وي نو د هغې انګریزۍ له کبله په هر ضلع کې 2 سکولونه جوړ شو د هغې نوم دی ګورنمنټ سینیټینیل ماډل های سکول یا د جنکو یا د هلکانو تاسو به لیدلي په هغې یو ریسرچ شوی دی دا سکولونه 2000 کې جوړ شوي دي 14 کې په ریسرچ شوی دی د دې سکولونو کې د ماشومانو د زده کوونکو تعداد 38% کم شوی دی Is it not because of the language and medium of instruction? ولې کم شو په یو سکول کې چې 3000 تعداد و ورته تعداد 200 پاتې شوی دی په یو سکول کې چې 900 تعداد و ورته 280 پاتې شوی دی ها بیا بله ورېږي تا داسې وکړو چې تا میډیم اف انسټرکشن د دې لپاره انګریزي کړو کړې ویل ګوډ استاد هماغه دی که بل دی هماغه دی استاد هماغه دی د تا په څنګه تبدیلي راولي هماغه ظهیر الله استاد هماغه شاه ولی استاد نو دوی به څنګه راځي دوی به انګریزي ښایي هغه خو میټریکولیټ دی او هغه خو 52000 ستا په صوبه کې استادان پرایمري داسې دي چې هغه پخوا په میټریک راغلي دي او میټریک په هغه زمانه کې داسې چې په هغې کې به انګریزي تا پیل هم کړه پاس کړی زه خپل دلیل لږ نور بوزم نو تاسو ته به لکه د دې اندازه وشي ښه دغه رنګې د دې سینیټینیل ماډل های سکول نتیجې امتحاني نتیجې د 10 او 12 په هغې کې 14% لاندیز راغلی یعنی چې د کوم سکول ریزلټ 60% و هغه 47% دی تا دا ریسرچ نو کړی تا دا سټډي نو کړی چې په دې قوم باندې انګریزي وي دغه کومه مسلط کومه نو د دې نتیجه به سي یو سینیټینیل ماډل تا سره الرېډي پروت دی تا یې سټډي ولې ونه کړه ښه بیا دې سکولونو کې د آرټس کلاسونه بالکل ختم شو یعنی تا سره یو آپشن دی هغه دا دی چې ساینس به وي ځکه انګریزۍ کې خو اسلامیات نه شوی نو د آرټس کلاسونه پکې شته ساینس ختم
ساينس پاکستان آرٹس ختم دغه رنګه چې آرټس ختم شو دا پښتو په آرټس کې راځي که په ساينس کې پښتو ختم شو یعنی کم از کم په دې صوبه کې موجوده وخت کې 90 سیلیټینل ماډل سکول دي سرکاري هغې کې پښتو ختم شو ها بیا راشه جي هم نصابي سرګرمیان ته دې سکول ته چې استاد ټرانسفر کوي د بل سکول نه د اردو میډیم نه هغه دې ته تیار نه چې ما دې ټرانسفر کړي وایي دا انګلیش ته ګران دی وړو ته نشو کولی دغه سیلیټینل ماډل سکول کې هم نصابي سرګرمۍ ختمې شوې د کوم سکول نه په پېښور کې چې ارشد خان او فضل اکبر غوندې ټیسټ پلیئرز پیدا شو د هغه سکول دروازې د تېرو 10 کالو د هم نصابي سرګرمۍ لپاره بندې شوې د جنکو د سکولونو خو واړو کیسې نه هغې غریبانان باندې خو مخکې هم بندې وې ها بیا اوس یو بل حقیقت ته ستاسو توجه راغلم د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن د استادانو یو نامنکلیچر یو هیرارکي ده خپله په هغې کې د پښتو د استاد نوم نشته دا څوک دی ګورئ د انګریزۍ د استاد نوم دی SET سینیئر انګلیش ټیچر د عربۍ د استاد نوم دی AT عربیک ټیچر د ډرنګ ښودلو د هغه نوم دی DM ډرنګ ماسټر د ساينس ټیچر نوم دی SST سینیئر ساينس ټیچر د انفارمیشن ټیکنالوژي د هغه ټیچر نوم دی IT ټیچر لوبې چې څوک کوي د هغه نوم دی PET فزیکل ایجوکیشن ټیچر واحد بدقسمته پښتو ده چې د دې استاد نوم نشته نو چې د چا نوم وي نو هغه استاد وسي یعنی تاسو دې ته اندازه راغلی ښه بیا دې خوا بله ووایئ جي په سیکنډري لیول لکه چې ته مضمون اخلي د پښتو په مقابله کې ډرینګ دی په دنیا کې چېرته داسې نه وي شوي په دنیا کې مقابله یا خو ته دا لینګویج دی نو د پښتو لینګویج دی که نه نو دې په مقابله کې لینګویج وساته ته وساته چې پښتو یا اردو کې څوک اخلی ته وساته پښتو عربي کې څوک اخلی ته وساته پښتو فارسي کې څوک اخلی د پښتو مقابله کې ډرینګ دی ډرینګ اسان دی په هغې کې نمبر زیاتې جوړېږي نو زه تاسو سره اوس یو بل دغه شریکوم ریسرچ چې زمونږ په دې څونه تعلیمي بورډونه دي په صوبه کې په هغې کې 90% ماشومان پښتو نه دي ډرینګ لري ځکه هغې کې نمبر ډېر جوړېږي دا د چا ایجنډه ده دا د هغه سامراج ایجنډه ده که نه ده تا ما سره پښتو یعنی تاسو انټلیکچوئل بیس باندې دې خبرې ته وګورئ د ژبې مقابله د لاسو د فن سره ده یعنی ډرینګ کې مونږ دا کوو چې د لاسو خوځولو توازن جوړوو هغه کریټیویټي د ډرینګ په مقابله کې د ډرینګ بل مضمون کې ده که نو د پښتو بدقسمتۍ ته وګوره چې د پښتو په مقابله کې د ډرینګ مضمون دی نو واړه ډرینګ والي دې کې نمبر ډېر جوړېږي خو چاته یو پنسل یاد قلم یاد دی چې بوتل به په هغې کښېږدي په میز جوړ کې اتیا نمبر والي او پښتو شاته پاتې شو ښځې لکه ډرینګ بنیادي د طبعي میلان یعنې د اپټیچیوډ مضمون دی که نه او دې خوا ژبه چې ده که نه نو ژبه بنیادي طور باندې لینګوسټک کې دې ته موږ څه وایو د اورېدلو د ویلو د لوستلو او د لیکلو فن یعنې مونږ د دې په مقابله کې طبعي میلان یعنې اپټیچیوډ نه د افسوس خبره ده که نه چې دوه مختلف څیزونه موږ په کمپیریزن کې اچولي ماشومانو ته چې ته دې کې منتخب کړه نو هغې سره څه وشي د ماشوم د فطري اظهار تخلیقي صلاحیت او د سماجي شعور ختم شي ستاسو ملګري ما ته وایي شعر راته وایي چې پخوا به یوه سترې غلامي وه او اوس خو د غلامان غلامي بل یو حقیقت ته زه تاسو توجه راګرځوم د 14 فروری په ایکسپریس اخبار کې رپورټ راغلی تاسو یې انلاین کتلی شئ د هغې رپورټ مطابق چې خیبر پښتونخوا دغه اوس ما تاسو سره ذکر وکړو چې دا دوه مضمونونه په انګلیش کې کړل نو دا په بره روان دي نو هغې وایي چې دا ټول سیسټم انګریزي میډیم ته واړو نو د هغې لپاره یې داسې کار وکړو چې د برټش کونسل سره یو معاهده وشو په جون کې چې برټش کونسل له دوی د 43 کروڑ د 3 کروڑ روپو پراجیکټ ورکړو چې زموږ استادان به تاسو ټرین کوئ په انګریزۍ کې نو هغه ماسټر ټرینر به راځي او هغوی به نور استادان ټرین کوي د هغې لپاره ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن نه ډېټه اوښتې شوه چې هغه استادان چې په دې محکمه کې کار کوي د 1 لاک نمبر استادان دي ایم انګلیش استادان ورلګي په ټوله صوبه کې 1500 ایم انګلیش استادان دي د هغې ډېټه لاړه
د هغې نه چې په ستمبر کې ټیسټ واخیستی شو برټش کونسل د هغه استادانو نه ټیسټ واخیستی ده دا ایم اے انګلیش ماشومانو نه چې دا استادان دي الریډي په مختلفو عهدو چې دوی به نور استادانو له ټریننګ ورکوي ریزلټ په 14 فروری ایکسپریس اخبار کې شته all of them were unsuccessful ټول فیل شو 15 واړه فیل شو نو دا رپورټ خو ما له لاسه راغی خو بیا ایلیمنټري اینډ سیکنډري برټش کونسل ته ولیکل چې مهرباني وکړئ دا رپورټ جاري کوئ مه او زموږ بېعزتي وشي یعنې تا سره په پول کې استاد لګیا دی علم انګلیش هغه د برټش کونسل بنیادي ټیسټ نشي پاس کولی نو بیا مذاکرات شروع شو وره جی نو مذاکرات کې دا فیصله وشوه چې کرایټیریا لو کې کمه کې نو خبرې چې کرایټیریا څه ته راورسېده 19% ده نو چې 19% کرایټیریا راوشوه نو 560 استادان پکې پاس شي اوس به څه چل کېږي د 19% نمبرو اخیستو والا استاد به لګي کېږي نه به یو بل استاد ته ټریننګ ورکوي په انګریزۍ کې چې چا له 3% انګریزي نه ورځي نو هغه 19 چې دی ورکوي بل استاد لا نو دی به د 19 کې ورکوي یا 3 ته هفته کار شوی ده که نو دی به چې هغه له ورکوي نو اته به ورکوي نو چې هغه استاد بیا کلاس کې ماشوم له ورکوي نو څو به ورکوي یا 1% یا 2% او بجټ په څونه لګي 43 کروڑ روپے او بیا د دې مقابله کې اوس تاسو ته وایم د ټولې صوبې د پښتو مضمون بجټ څونه دی خبر یې 2.5 کروڑ د ټولې صوبې د پښتو مضمون بجټ 2.5 کروڑ دی او هلته یو ټریننګ بجټ 3 کروڑ دی نو لکه د دې بیا لکه بله خبره زه تاسو دا کوم چې په دنیا کې دا چې فرست لینګویج سیکنډ لینګویج تھرډ لینګویج تیوریز دي هغه تیوري دا دی چې کله ته دویم لینګویج زده کوې که نه نو هغې کې به ستا بیسک پلر چې دی بنیادي دا به فرست لینګویج مونږ اړینمنونه ده مونږ ماشوم ته وایو نه فرست لینګویج پرېږده دا روکه راشه سیکنډ لینګویج زده کوې تھرډ لینګویج زده کوې نو دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې ښه دغه رنګې بیا تاسو ایجوکیشن صاحب ته لاړ شئ بیهیویریسټ چې کوم سکول اف پراکټس انسانان دي نو هغې دا خپله خبره کوي چې فطري ترتیب تربیت او د قواعدو او ضوابطو اصولو لاندې دا په فرست لینګویج کې زده کېږي دغه رنګې د کاګنیټو ډیولپمنټ دا چې کوم کاګنیټو ډیولپمنټ ساینسدانان دي هغوی دا خبره کوي چې مورنۍ ژبه زده کړه کوي او د دې اعلی درجې پوهه کاګنیټو لیول ډیولپمنټ زیاتوي تاسو هم ستړي شوي دا خپلې خبرې به په دې شعر ختمې کړم چې پردۍ ژبې زده کول که دی کمال نو خپله ژبه هېرول ډېر کمال دی. Thank you very much.